یا یو اسانه طریقې داسې ده دا وګورئ هم دلته صرف ایډ ولیکئ د سرچ کې ایډ ایډیټ اور ریموو ادر پیپل په دې باندې کلیک وکړئ and then yes دلته راشي او add someone else to this PC په دې باندې کلیک who's going to use this PC Hamza enter password HZ password hint misal MS دا به next کو وګورئ یو بل نوې اکاونټ هم تاسو جوړ کړ د حمزه په نوم باندې